شپ امانی د اردو عسكر تسلیم شپ امانی نور کار مختوم دی بس صرف د خپل سرغم اخرى نور کار مختوم دی بس صرف د خپل سرغم اخرى له هر سنگر په رواني د اردو عسكر له هر سنگر په رواني د اردو عسكر راځه تسلیم شپ امانی د اردو عسكر غلامي پرېږده خو افغاني د اردو عسكر غلامي پرېږده خو افغاني ته له غلیم سره یو شوی خپل وروڼه وژنې ته له غلیم سره یو شوی خپل وروڼه وژنې ډېر لوی خائن د دې زمانې د اردو عسكر ډېر لوی خائن د دې زمانې د اردو عسكر راځه تسلیم شپ اماني د اردو عسكر غلامي پرېږده خو افغاني د اردو عسكر راځه تسلیم شپ اماني غلامي پرېږده استعفا ورکړه توبه وباسه غلامي پرېږده استعفا ورکړه توبه وباسه بیا امارت د خوږ مهمان یې د اردو عسكر اردو عسكر راځه تسلیم شپ امان یې د اردو عسكر غلامي پرېږده خو افغان یې د اردو عسكر غلامي پرېږده خو افغان یې وي د احساس د عقابي به بیا جانان یې د اردو عسكر راځه تسلیم شپ امان یې د اردو عسكر غلامي پرېږده خو افغان یې د اردو عسكر راځه تسلیم شپ امان یې د اردو عسكر غلامي پرېږده خو افغان یې د اردو عسكر غلامي پرېږده خو افغان یې د اردو عسكر غلامي پرېږده خو افغان انشاءالله برابروم د ویش راواخلي صحیح سم ما ته راغلی چې ووتو دا کشیر دا دا به سکرت وي السلام علیکم دا شروع دی ما فکر نور السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محترم وروڼو الله تعالی دې وکوي چې روغ جوړ خوشحاله د صحت عزت او عافیت جامې پر تن ولرئ الله تعالی مو عزتمن او عفتمن لره چیرې چې اوسئ الله تعالی مو خوشحاله او سرلوړي لره محترم وروڼو اول خو د دې تازه دمو او نوي فتوحاتو مبارکي درته وایم الله تعالی دې مبارک کړي الله تعالی دې لا هم دا سلسله نوره دوامداره کړي الله تعالی دې وغځوي او انشاءالله هو العزیز دا سلسله غځېدونکې د مخته روانه ده څه فتوحات چې په دې څو لنډو ورځو کې سوي دي الله تعالی دې ټولو مسلمانانو ته خصوصا افغانانو ته مبارک کړي او الله دې د اشغال د خاتمې او په هیواد کې د ناامنیو او مشکلاتو ستونزو جګړو اخرني فتوحات کې چې نور د دې واخواته نو بیا څه پیښ نشي خو یو شی چې ډېر مهم دی هغه دا چې اوس بزدله دښمن او مات دښمن د رسنیو د لارې
او د خپلې هرې هغه وسیلې په مټ چې دی یې لري یا د دوی توان او توفیق ورباندې شته یو شي ته یې ډېره فکا ورکړې ده چې هغه د کورنۍ جګړې د بیا پیلېدو خوف او ډار دی او یا دا چې وایي ملي پاڅون او قیام کیږي ملیشه سازۍ کیږي په شمال کې په ځینو سیمو کې ازبکان را پاڅېدلي دي حتی هغوی زنانه مسلح کړي دي کابل کې او دغه رقم د هیواد په شرق و جنوب و غرب و شمال کې خلک لګیا دي ډلګیانې جوړوي د ملیشه سازۍ په نوم باندې او افغانانو ته داسې یو وهم په زړه کې ورچوي چې که چیرې دا سلسله د فتوحاتو وغځېږي نو کورنۍ جګړې به شروع شي که چیرې دا سلسله مخته ولاړه شي کیدای شي نور مشکلات پیدا شي کیدای شي نور تکلیفونه او ستونزې او مشکلات وزېږي اول خو باید دا ووایو چې تر دې و هاخوا ته به نور مشکلات څه وي چې په افغانانو باندې راځي لکه دا اوس 20 کاله مسلسل څه مشکلات و یا څه ستونزې و یا څه تکالیف و تر دې خو هاخوا ته نور ستنه داسې یو څه پاتې نه دي چې هغه د افغانانو د لاسه ووځي کومه داسې یو بله جګړه به وي کوم داسې یو بل ناورین او ناسور به وي چې پاته یو شی دی وي چې هغوی د افغانانو د لاسه وباسي او یو دي سي دا د دشمن د ماتې او د دې د شکست او وروستنۍ سلګۍ دي چې وهي تر څو خلک په اضطراب کې واچوي خلکو تشکک پیدا کړي او د مجاهدینو د بریا او د دغه رقم ګړندي عملیاتو چې په هغوی کې نه جنګ وي په هغوی کې نه قتل وي په هغوی کې نه وژنه وي نه په هغوی کې عامه تخریب وي نه د ملي منافعو نه د ولس د منافعو او شتمنیو تخریب وي او لوی لوی سیمې لوی مراکز او د سلګونو تعداد نظامي ځواکونو ډک پرسونلونه هغوی راځي د اسلامي امارت سره یو ځای کیږي هغوی خپل د کاره څه بېزاري اعلانوي په دې شیانو باندې دوی دوه هدفه لري یو دا چې هغه نظامي عسکرو هغه اردو پولیسو کمانډویانو هغه پرسونل چې 20 کاله د همدې ادارې تر قیادت لاندې د خپل ولس په مقابل کې په جهالت او په ناپوهۍ او د کفر او د میډیا د تبلیغاتو سره په تحت اثرۍ باندې د ولس په مقابل را پاسېدلی وو اوس هغوی درک کړی دی هغوی دا درک کړی ده چې موږ غلط یو او هغوی په دې باندې پوه سوي دي چې باید موږ څه وکړو له چا سره ودرېږو څوک موږ د هیواد د راتلونکي دي او زموږ مبارزه د څه لپاره د کوم هدف لپاره اوس هغوی دا درک کړی ده الحمدلله زیاته حصه او زیاته پیمانه د هغه ځوانانو راځي هغوی اوس د حق په لیدلو باندې د حق په پیژندلو باندې د خپلو وروڼو سره یو ځای کیږي د کابل ادارې ټامیان او لوړپوړي چارواکي دوه هدفه لري یو دا چې هغه نظامیانو ته بیرته داسې یو څا ورکړي که تاسو توپک کښېږدئ تاسو مقاومت ونه کوئ که تاسو ونه جنګېږئ نو کورنۍ جګړې شروع کیږي یو دا دویم دا چې دوی کوشش کوي د ولس اقشار هغه فاسد اشخاص د ولس له غېږې راپورته کړي تر څو ورباندې د خپل خالي سنګرونه چې د دوی د نظامیانو په نه شتون کې خالي پاته دي هغوی ورباندې ډک کړي ملي پاڅون او ملي قیام خو د دوی په مقابل سوی دی ملي قیام خو د دوی په مقابل او ضد باندې سوی دی چې دا اوس تاله او برفک ولسوالۍ یعنی څومره رول چې مجاهدینو پکښې لره په همهغه اندازه رول د تاله او برفک ولسوالۍ چې دا اوس ماښام فتحه سوې ده ولسي خلکو پکښې لره ولسي خلکو تر مجاهدینو زیات رول په هغه فتحه کې د ولسوالۍ لره همداسې په نورو ولسوالیو کې په نورو بیسونو په نورو مراکزو کې دې ته ملي قیام وایي دې ته ملي پاڅون وایي ځکه ملت په دې باندې پوه سوی دی چې 20 کاله د څه لپاره وژل کېدلم 20 کاله مې څوک وژني ولې مې وژني د کوم هدف لپاره مې وژني دلته مطلب څه دی دلته هدف او غایه څه ده چې زه وژل کېږم قاتل مې نه دی معلوم اهداف نه دی معلوم او هغه اعلامیه نه ده معلومه چې د کوم له مخې زه وژل کېږم د چا په حکم وژل کېږم د څه لپاره وژل کېږم ولې زما د وژنې په بدل کې دلته راضي سم دا هر څه اوس ولس درک کړي دي ځکه نو د پردو په مقابل باندې هغوی را پاڅېدلي دي او هغوی خپل هغه اصلي مسؤلیت او ذمهوارۍ ته مخه کړې ده چې هغه له هېواده څه د اشغال ټولول دي د هېواده څه د اشغالګرو د پاتې شونو ټولول دي هغه له منځه وړل دي هغه یو مخ ختمول دي صحیح ده بس شیر نو خبره دا د محترم وړونو تاسو د لیب تر سره ټیل وهئ چې په حرکت کې راسي زه بیرته درته راګرځم
نو محترم وروڼو د خبرې مطلب هم دا شی و چې د دشمن د ماتې هغه اخرنۍ درجه ده چې هغوی په انتهایي ماتې په حالت کې قرار لري. تاسو دا اوس دوی وګورئ، دوی مورال بایللی دی، د دې سره هیڅ هم داسې یو څه نشته. بله د تعجب خبره خو دا ده چې د کابل ادارې ټامیان اوس تاسو وګورئ، هغه عسکر او نظامیان چې د مجاهدینو سره په مقابل کې هغوی جنګېدل، وژل کېدل به، په هغه وخت کې د دې ټامیانو غبرګون دومره زیات نه و، دوی دومره ډار او خوف نه لره، دوی هیڅ کله نه ترهېدله، ځکه هر طرف ته چې خلک وژل کېدل نه د دوی زامن وه، نه د دوی اقربا وه، نه د دوی خپلوان وه، نو څه دي چې وژل کېدله. اوس چې کله هغوی په سالمه توګه باندې تسلیمیږي، هغوی د خپلو وروڼو سره یو ځای کېږي، د هغوی ژوند ژغورل کېږي، د هغوی حتی دنیا او آخرت دواړه ژغورل کېږي، د دې مشران په دې باندې ډېر سخت وارخطا دي. موږ به مخکې هم وویله چې عسکر ستا په سر باندې دلته بزنس روان دی، ستا په سر باندې دلته کاروبار روان دی، ستا په سر باندې دلته د غرب راغلي د پراشوټي ټامیانو بزنس او کاروبار او د هغوی جنګي ماشین ستا په وینه باندې چلیږي. خو خلکو به ویل چې نه، دا درواغ دی، دا د پنجاب پروپاګند دی، دا د دې هېواد د تجزیې لپاره دی، او پلانه د وډینګه د 500 قسمه تورونه او افواهات په مجاهدینو باندې تپل کېدله. اوس چې کله هغه صحنه موجوده ده، عسکر په خپله هم په دې باندې پوهېږي. تر ننه چې زه د طالب په مقابل جنګېدلم، تر ننه چې زه طالب وژلم، حتی داسې ځایونو کې لکه د بادغیس په ځینو ولسوالیو کې تاسو یاد دي چې هغوی کې یو پوره لوی قطعه د کمنډویانو مجاهدینو ژوندی ونیول، تریتم سوله. دغسې په نورو ځایونو کې، په انفجاراتو کې، په موټر بمونو کې، په استشهادي بریدونو کې به د دې عسکرو تعداد سلګونو ته هم رسېدی چې په ځینو ځایونو کې به دوی وژل کېدل په یوه شپه باندې، یا په یو ساعت کې به دوی سلګونه تعداد عسکر، نظامیان، پولیس، اربکیان، مختلف النوع د هر پرسونل او د هرې ادارې سره چې به دوی کار لره، دا به وژل کېدل. نه د دې مشرانو دې ته کوم غبرګون شو ده، نه د دې مشرانو په دې کې دومره فکر کوه، نه دومره وارخطا وه، او نه یې دومره جدي عکس العمل شو دی. عکس العمل تاسو یاد دي چې کندوز کې، هلمند کې، پکتیا کې، ننګرهار کې، کندهار کې، په مختلفو ولایتونو کې عسکر ډېرو ځایونو کې د مجاهدینو له طرفه محاصره وه، خصوصا فراه ولایت یې بېلګه ده، او عسکرو خپلو نظامیانو ته په مخابرو کې ژړل چې تاسو موږ ته یو هلیکوپټر راواستوئ تر څو موږ ژوند وژغورل سي. دوی ورته د یوې هلیکوپټرې د لیږلو سره د لیږلو د دې سره چې کوم څه موجود و هغه یې ونه کوله. یوه هلیکوپټر یې د خپلو عسکرو د ژغورلو دپاره نه واستول. دا ولې؟ یعنې د دې معنا دا ده چې د دې کابل ادارې لوړپوړي چارواکي په دې خوشحاله چې مجاهدین دغه ساحې ونیسي. نه، هدف دلته دا و چې د دې مطلب او د دې هدف هم دا دی چې خلک وژل کېږي، هغه که په دې طرف کې وژل کېږي او که په هغه طرف کې وژل کېږي. د دې هدف دا دی باید دلته امن نه وي، باید دلته ثبات نه وي، باید دلته قراري نه وي، باید دلته یو جوړ قوي محکمه نظام نه وي موجود. ځکه په دې البو خلبو کې دوه درې شیان د دې لاس کې وو. یو دا چې د هېواد د عرضي تمامیت په سر باندې معاملو ته فارغه وه، او دویم دا چې د دې روان بزنس او کاروبار ښه پر مخ باندې و، او دریم دا چې دلته داسې یو قیادت نه موجود چې هغوی د خپلو خلکو پوښتنه وکوي، هغوی خپل خلک راوګرځوي چې تاسو څه کوئ. ولې؟ ځکه په دې ګډوډي کې، په داسې یو حالت کې د چا سر خلاصېدله ډېره مشکله خبره وي، او دا ډېره ګرانه وي چې څوک ته پوهوي چې دا کار مه کوه، دا کار ناسم دی، دا غلط دی. نو د دې په دې کې خپل اهداف لرله، د هغه اهداف پر بنا باندې دوی کوشش کوئ، هڅه یې کولی چې همدا رقم جنګ جاري وساتي، همدا رقم دی جګړه وي، او هغه که هر طرف ته خلک وژل کېږي، د بل زامن وژل کېږي، غم او درد او تکلیف یې ټوله د بل کور ته ورځي، اور باندې د بل مور بورېږي، اور باندې د بل اولادونه یتیمان کېږي، د دې ټامیانو د جیبه سوځي، او دوی ته په همدې وژنه، په همدې قتل و قتال، په همدې جال و جدل کې دوی ته د غرب سره، د دنیا سره، د نړیوالو بانکونو سره په همدې نوم باندې چې افغانستان کې ناامني ده، میلیونونه ډالرونه را روان دي. بیلګې د رولا غني هغه 10 میلیونه ډالر دي چې په یوه ورځ یا په بل عبارت په یوه اونۍ کې د افغانستان د لارې و مختلفو نړیوالو اروپایي او د عربي هیوادونو بانکونو ته لیږلې. دا د دوی خپل بزنس او د دوی خپل کاروبار په دې کې ښه ګرم و. د دې دپاره دوی نه غوښتله چې داسې یو څه رامنځته سي. اوس چې هغه حالات تغییر وکړي، حالات بدل سوله، موضوع په بل مخ باندې واوښتل، دوی په دې هڅه کې دي، په دې لټه کې دي، کوشش کوي چې هغه خلک بیا و جګړې ته سوقي
چا چې حق درکړی دی. څوک چې په دې باندې پوه دی چې زه نور جګړه نه کوم او دا جګړه زما د ناروا ده، هیڅ مشروعیت نه لري، د چا په مقابل جنګیږم. دا چې د شمال له طرفه د ملیشه سازۍ خبرې دي، هیڅ د تشویش خبره نشته. ټول هیوادوال دې مطمئن واوسیږي چې نه هغه د پخوا د په اصطلاح باندې جهادي قمندانان او جهادي سرخیلان ټیکداران چې ځانونو ته ویل، نه هغوی پر هغه حال پاتې دي، نه د هغوی هغه اندازه هوا او شور او زور پاتې دی، بس د یو مړه کالبوتونو په څیر باندې دي. خپل خلکو هم پیژندلی دي او ملت هم پیژندلی دي، هیڅوک یې تر شا نه درېږي د نامنۍ او د هیواد د بیا بربادۍ دپاره. او بله خبره که چیرې فرضاً هم دا خلک داسې یو بېغوري وکوي، دا رقم یو حرکت وکوي چې هغوی به سبا د دې باعث ګرځي چې په هیواد کې د کورنۍ جګړې یا د ملیشه سازۍ په نوم دی خپلمنځي جګړو ته لاره وهي، هغوی به د دې په پایله به د دې په ډېره خساره او د دې د ابدي نیست نابودۍ باعث وګرځي. ځکه دا ځل هیواد او هیوادوال او خصوصا اسلامي امارت ټول قیادت په دې باندې پوه دی چې دلته مشکلات د چا له خاطره وو، دلته ستونزې چا راوړلې، دلته داسې تکالیف مشکلات ستونزې چې د 20 کاله دوام لره دا د چا په وجه باندې څنګه او ولې، په دې باندې اوس ټول ولس پوه دی، په دې باندې ټول ولس آګاه دی، هر چا ته دا معلومه ده، په دې اند باندې اوس هر سړی رسېدلی دی. زه برته په یو دقیقه کې راګرځم، تاسو د الف ته لږ ټېله ورکړئ محترمو، برته راګرځم درته انشاءالله. السلام عليكم ورحمة الله. بخير سيدي إن شاء الله تعالى بالسعيد. صورة بس إن شاء الله وسروا كذي. بارك الله. سامع سيدي إن شاء الله بس زوج شادي وكاسكو. إن شاء الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. محترم وروڼو، ډېره عفو غواړم چې په منځ کې د یو ضروري زنګ و، د هغه خاطره نو خبره مې همدا کوله چې هغه تشویشونه چې دښمن یې په کار اچولي دي او یا دغسې پروپاګندونه یې خپاره کړي دي چې بیا به کورنۍ جګړې رامنځته کېږي او په افغانستان کې به داسې کشالۍ رامنځته کېږي. دا به انشاءالله العزیز هیڅ هم نه وي، نه به کوم داسې یو مشکل وي. هغه څه چې د ملیشه سازۍ په نوم دښمن د خپلو اخرني تبلیغاتو د خپل ماتې د وروستني هغه په اصطلاح باندې چې د پروتې لتې وهي، دا د دې هغه اخرنی فورمول دی. انشاءالله په اړه باندې اسلامي امارت او ولس کلکه تابعه نیولې ده، هغه به دې ته پرې نږدې چې خپل هغه شوم ناقص پلید غلط اغراض او اهداف ترسره کړي. د څه لپاره چې دوی لګیا دي، د څه لپاره چې دوی دا 20 کاله هلې ځلې کولې، هغه هم دا ده چې جګړه دې مستمره وي، هغه هم دا ده چې جګړه دې دوامداره وي، هغه هم دا ده چې دلته دې جګړه نه ختمیږي، ځکه دلته د بل بچان وژل کېږي، دلته د بل اولادونه له منځه ځي، دلته د نورو کورونه له منځه ځي، دلته هغه چاته نقصان نه رسېږي څوک چې په سیمټي دیوالونو او د سیمه خاردارانو شاته ناست دي، پر ځانو باندې د بل اولادونه پیرهداران درولي دي، غم درد مشکلات او تکالیف د بل کورونو ته رسېږي. بنا دا چې په شمال کې د ملیشه سازۍ خبرې دي، دا تر ډېره حده پورې یقیني ده د شمال ځینې لنډغر لکه تانور او محقق دوستم نور هغه سابقه قاتلان چې دلته تاریخ ډېر بدرنګ او ډېر قبیح کرګړن تاریخ د هغوی پروت دی، هغوی بیا د نور ملیشه سازۍ په کار باندې لګیا دي.
خو دوی خپل ټوله توانایي په کار واچول، تر شا یې څوک نه درېږي. نو ځکه یې بیا فیسبوک او رسنیو ته د یو 50 تنو زنانو تصویرونه او د هغوی انځورونه او مناظر ورکړم چې د طالبانو په مقابل عام ځوانان خو څه کوي چې زنانې هم ملي قیام یا ملي پاڅون ته ولاړې دي. ځوانان مو څه سوله چې تاسو د زنانو د رامخته کولو یا دغسې یو تبلیغاتي ګټې اخیستلو فورمول استعمالوئ. دا په دې دلالت چې هیڅ هم نشته، نه ځوانان شته نه زنانه شته، هیڅ هم نشته. دغه به هم ستاسو ډېر ښه یاد وي چې کابل او هرات، ننګرهار په نورو ولایتونو کې به دښمن د ښځو غونډې جوړولې او بیا به یې هغوی ته د $500 د $200 د $100 یا هم د غرمې د ډوډۍ د ورکولو په وعده باندې د جمهوریت په ننګه د غونډې جوړولو، د احتجاجونو کولو نامنمایي په رسنیو کې کوله. دا هم دې ته ورته ټول هغه څه دي، هېڅ هم در حاله کې چې حقیقت کې هېڅ هم نشته، نه داسې یو خطر شته، نه داسې یو تشویش شته، او نه دې خلک هم داسې یو تشویش یو فکر لري. دې ټولو ته مجاهدین کلکه توجه لري. مجاهدین و دې هر څه باریکۍ ته باعث دي. هغه که د اسلامي امارت وروستنۍ اخرنۍ اعلامیه چې تاسو ولیدله چې هغه یې ټولو نظامي مشرانو مجاهدینو ته هدایت کړی و چې د ملکي منافعو، د ملي منافعو، د ملي شتمنیو او د عوامو د شتمنیو باید کلکه ساتنه وشي. دغه رقم د اسلامي امارت لومړي مرستیال خلیفه صاحب سراج الدین حفظه الله تعالی د هغوی اخرنۍ خبرې چې والیانو نظامیانو ته کوم هدایات کول، ډېر تمرکز یې په همدې باندې دی چې د عوامو د ژوند ساتلو، بلکې ان په هغه ادارو او مراکزو کې چې تاسو یې فتح کوئ هلته د دې عوامو په اصطلاح باندې د هغوی کاغذونه پراته دي چې څه جنجالونه سوي دي، څه دعوې سوي دي، د حقوقو دي، د مځکې دي، د املاکو دي، د نورو شیانو دي، باید هغوی ته هم په دې جنګ کې ضرر ونه رسیږي. یعنې مجاهدین تر داسې حده پورې خپلو کارونو ته متوجه دي دا چې په شمال کې د ډلګۍ جوړېدلو یا د ملشه سازۍ جوړېدلو ادعاګانې کېږي، دې هر څه ته مجاهدین کلکه توجه لري. هېڅ داسې د تشویش خبره نشته، نه کوم داسې یو شی به انشاءالله رامنځته کېږي. دا هر څه د دښمن د ماتې هغه اخرنۍ سلګۍ دي چې دوی یې وهي تر څو د خپلو خلکو، د خپلو مورال بایللو عسکرو هغه څه چې د دوی سره لا اوس هم ورسره دي مورال ورکړي، یا هغه نظامیان چې دوی ورباندې بیریږي چې دا موږ د عملیاتو په موخه ولایتونو ته استو، ممکن دوی د پر ځای د عملیاتو هلته مجاهدینو ته تسلیم شي. د دغه ډاډ ورکولو او هغوی ته دغه مورال ورکولو په موخه دغه پروپاګند او تبلیغات مخته بیایي. نو بس پر همدې ځای باندې اجازه ترسره اخلم. الله تعالی مقدرمن او عزتمن لره. نیکه شپه. السلام علیکم.